د علامه عطاالله فیضاني د اووم ځل زنداني کېدو په مراسمو کې د ټولنې د اصلاح په لارو چارو خبرې وشوې. په همدې اړه په جوړو شویو مراسمو کې ویناوالو وویل چې علامه فیضاني د ټولنې د اصلاح، یووالي او پرمختګ لپاره مبارزه کوله، نو ځکه د وخت حاکم نظام له لوري اووه ځله زنداني شوی و. حضرت علامه فیضاني د شهادت دقیق آدرس او مشخصات نه دي تر اوسه ذکر شوي او نه همغه کله چې په 1352 کې دوی تلی و زندان تا بیا دغه کوم خاص دیدو نه جسد نه کوم بل آثار و بس مسائل چې د معلومه سي د کوم وخت باندې شهادتگاه ته تللی ده و څنګه شهید شوی ده، دا تر اوسه پورې موثق او دقیق راپورونه په دې هکله نشته تر اوسه. امروز ضرورت است که اندیشه ها و افکار و ایدئولوژی شخصیت های چون فیضانی ضرورتی اساسی افغانستان ما و شماست. نام کسایی که وطن به خون غرق کردن به نیکویی نمیبرد، ولی نام علامه فیضانی را بعد از 5 دهه آل هم زنده است و مردم نامش به نیکویی یاد میکنند. د علامه فیضاني د اووم ځل زنداني کېدو په مراسمو کې ویناوالو وویل چې په ټولنه کې د مثبتو اصلاحاتو راوستل د هر وګړي مسؤلیت دی او باید هر څوک خپل ټولنیز مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. اگر از طریق علم، فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی بخواین جامعه را اصلاح بکنین، هیچی از مؤثرتر تمام میشه و دوامدارتر. په دغه مراسمو کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په اړه هم ویناوې وشوې او د نجونو د زده کړو د بیا پیل کېدو غوښتنه وشوه. تر ډیر بریده پورې داسې اصلاحي فکرونو ته او داسې شخصیتونو ته ډیر کار کیږي او دا زموږ الګو دي. دا شخصیتونه لاندې ځای نه غږ کوم بیا هم د اسلامي امارت په چارواکو باندې چې زموږ لکه څنګه چې نورو برخو کې پرمختګونه کړي، غواړو چې په علمي برخه کې هم موږ پرمختګونه وکړو. علمي برخه یوازې دا نه چې زموږ ورونه او زموږ نارینه په تعلیم او زده کړې وکړي، بلکې غږ کومه چې را روان کال باید داسې یو زیری ورکړي افغانانو ته چې زموږ د خویندو پتمن خویندو پر مخ ښوونځی او پوهنتونونه خلاص شي، تر څو موږ وشو کړی د افغانستان پر مخ ویسو او دا کاروان پر ګډه پر مخ ویسو او د پرمختګ لپاره یې کار وکړو. د یادونې وړ ده چې علامه فیضاني د وخت د حاکم نظام په وړاندې تل حقیقت بیان کړی و او خلک د اصلاح او یووالي لوري ته دعوت کول، چې د همدې مبارزو له امله څو ځله زنداني شوی و او له هغې وروسته وژل شوی و.